سلامونه، سپین تڼۍ در سره یم، په لندن کې یو او نن غواړم د یو داسې شخصیت په باره کې در سره وغږېږم چې د هغه د زیږېدو ورځې دي. په دې وختو کې د هغه د زیږېدو کلیزه ده. حتما مو د نور محمد ترکی نوم اورېدلی دی. دی په افغانستان کې د هغه ګوند بنسټ ایښودونکی و چې نوم یې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند دی، او دې ګوند په افغانستان کې پاڅون وکړ چې ځینې ورته انقلاب وایي او ځینې کودتا وایي. په دې باندې اوس موږ نه غږېږو، خو بدلون راغی په افغانستان کې او د ده په نوښت یا د ده په ابتکار یا د ده له لاسه دا کار وشو. او افغانستان کې ځینې خلک فکر کوي چې تر اوسه پورې دا ناکرارۍ د همغه وختونو نه دي. خو دا ځان ته خبره ده که دوست اشاره کوله. دوست څوک دی؟ میلمه مې څوک دی؟ یار محمد ترکی د نور محمد ترکی وراره دی. او د دې په پلمه چې د نور محمد ترکی د زیږېدو شپې ورځې دي، له ده سره غواړم خبرې وکړم. او دی له نور محمد ترکی سره په هغه وخت کې چې په افغانستان کې دغه پاڅون راغی د ثور پېښې د غوایي پېښې، دی شاوخوا 15 کلن و. نو معنا دا چې هر څه یاد دي، همداسې نه؟ نو یار محمد ترکی چې اصلا دی مهندس دی یا ډیزاینر دی، خو په نورو کارو کې هم لاس لري. دا د مرکې په ترڅ کې کیدای شي نور هم پوښتنې ترې وکړو. نو په اول قدم کې خو ستړی مه شې چې لندن ته راغلی، کاناډا کې اوسېږي نه؟ او دا راته ووایه چې د نور محمد ترکی په باره کې ستا داسې نه چې مثلا طرف به نه کوې چې وایي چې زما تره و نو زه به حتما باید صفت وکړم، هغه رښتیا خبره راته وکړه. څنګه سړی و، څنګه انسان و؟ اوس که ووایم چې که سړی و او زړسوانده سړی و نو ته به وایې چې طرف دې وکړه. موږ خو همداسې زړسوانده سړی هغه لیدلی و، همداسې پېژندلی و، هغه نه زیات شان زده کړي و او هغه یو فوقالعاده انسان و. بس دغسې درته ویلی شم، نور څه درته ووایم. ما د ده هېڅ کوم بد شی تر اوسه پورې نه مې لیدلی و تر هغه وخته پورې چې دی ژوندی و، او نه هم موږ اورېدلي وو. اما اوس چې زیات شیان اورم نو هغه کله کله داسې فکر کېږي چې هغه شیان چې موږ لیدلي وو د هغه برخلاف شیان موږ اورو. نو ما یوه لیکنه کړې وه چې آیا تاریخ رښتیا ده؟ اوس زما شک پیدا شو د تاریخ په باب باندې چې آیا دا رښتیا ده چې کېدای شي نور خلک هم چې ډېر بد شیان په د هغوی په باب موږ اورېدلي وي، هغه شیان هم کېدای شي نه. خو د نور محمد ترکی په باره کې خو دا دی چې تاریخ شاهدي ورکوي د ده د ښو او بدو کارونو په باره کې. نو خلک که څه وایي حتما به دلایل ورته لري. خو اول دا راته وایي، هغه باندې وروسته راځو غږېږو. اول دا راته وایي چې تاسې څو کلن وایي چې کله نور محمد ترکی ارګ ته راورسېده؟ چې انقلاب اوس زه د 15 کلو وم، 15 کې تنکی ځوان وم او ډېر شیان ماته نوي ول. موږ ډېر خوار او غریب وو، په کوڅو کې په ډېره غریبانه کوڅه کې ژوند کوو. او 15 کلو څخه دفعتاً موږ ژوند بدلون وموند. ډېر یو غټ په انګلیسي رولر کوستر ورته وایي. نو دغه بدلون راغی او موږ اول یو بل قصر ته ولاړو، بیا ارګ ته د خلکو کور ته ولاړو. نو بیا به په 2 اونیو کې یو وارې ورتلو، هلته به هم ډوډۍ خوړه. او دا طبعا د 15 کلو خو بیا خصوصا په افغان ټولنه کې 15 کلن سړی خو لوی وي او ډېر کارونه کوي او کورنۍ چلوي. حتی معنا دا چې تاسو ته یې ویلي وو چې دغسې یو شی کوو؟ نه 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 نه، موږ دې نه لرې وو. او بل وخت چې انقلاب وشو په 3مه ورځ د موږ وغوښتو، موږ په کوڅه کې فوټبال کوو، موږ یې راټول کړو، ولاړې مخونه پرېمنځئ، ولاړ سئ دغه ته نمبر 1 قصر ته. نو موټر کې کېناستو، موږ یې هلته راوستو. نو بیا ترکي صاحب ټول کېنول په مځکه باندې. بیا اوس د کافر زامن و، هر شی بدل سوی ده. نو که له دې بعده ما تاسې په کوم دولتي دفتر کې لیدلي وی، یا مې په دولتي موټر کې نیولي دي، یا مې د چا په واده کې لیدلي وی، پښې به دې ماتې کړم. نو موږ ته اخطار راکړو په 3مه. نو ستا لپاره څنګه ښکاره شو دا دنیا؟ به داسې درته ښکاره شوي چې بیخي لکه له ځمکې نه چې اسمان ته پورته کېږي؟ ځکه ارګ و، نو مثلا قالینې وې، دفتر و، چوکۍ وې، کاشوفش و، موټر و. په دې موټرو کې او په دې قالینو کې هم ګرځېدلی که نه؟ په موټرو کې نه، موږ ته خو اجازه نه وه. موږ ته په 3مه ورځ ویل چې تاسې به دولتي موټر کې نه ګرځئ،
دولتي دفترونو ته به نه ځي او ودونو ته. موږ نه پوهېدو دا ودونه ولې وایي، خو د انقلاب په دا درېیمه ورځ نو وروسته خلک پوه شول چې موږ څوک یو. بیا نو هر چا د واده کارت موږ ته راوړ چې پېژندله. واده د دې لپاره چې د امنیت مسله وه که نه، چې ډارېدل چې څوک مونه تښتوي یا مړه نه کېږي؟ نه هغه فکر کاوه چې دا د دلته د سوء استفادې او د فساد زمینې مساعدېږي، نو دوی ویل چې تاسو به دا کار نه کوئ. او موږ نه پوهېدلو ځکه مخکې له دې نه موږ هېچا واده ته نه و غوښتي په ټول عمر کې. د دې نه وروسته موږ هره میاشت کې 30-40 کارتونه د ودو اخیستل. انقلاب خو وشو د ثور په 9 که نه، د غوایي په 9 باندې دغه پیښې وشولې. له هغه نه مخکې هم طبعا تره دې و که نه؟ و د هغه نه مخکې د اقتصاد سره قمودی بدل شو که نه، که همغه سړی و؟ نه دا ډېر قوي شخصیت و، د هېڅ بدل نه شو. د دی ډېر با تجربه و، تر نورو ډېر با تجربه و، او دی نه یوازې بدل نه شو او هغه خپل سلوک ته یې دوام ورکړ. هغه سلوک یې دوام وکړ. مخکې له هغه هم موږ سیاسي پوهه درلوده، په سیاسي لحاظ موږ خبر وو چې څه کارونه روان دي، ځکه زموږ په مقابل کې تعصب مخکې هم و. د ما پلار بې وخته تقاعد کړ، زما بل تره یې تقاعد کړ، د داود خان په واکمنۍ هغه د رژیم تعصب د موږ په مقابل کې مخکې هم ډېر و. د همدې له خاطره چې دا د نور محمد ترکي ورور دی. موږ په ډېر بد غربت کې ژوند کاوه، ډېر بد غربت کې و. نو وروسته له هغه څخه دغه بالکل تغییر ونه کړو، بدلون یې ونه مومه. همغسې صرف ډېر مصروف شو، بوخت شو، ډېر زیات کار یې ډېر زیات. یعنې تاسو مخکې ویل چې د دغه پیښې د کېدو په باره کې خو دوی نه ویل کېدای چې دا د ګوند یو راز و، خو دومره پوهېدی چې کیسه روانه ده، ګوند دی، غونډې دي، مثلا مبارزه روانه ده، په دې خو د سر خلاص و. د غونډو نه خبر و مخکې، خو موږ دغه نه پوهېدو چې دغه حوادث، ځکه دا حادثه خو دفتن وسوه. خو موږ د شپې لخوا خبر شو چې د ترکي صاحب کور ته عسکر رالوېدلي دي او د هغه د مېرمن لاس یې په برچاو خوږ کړی ده او هلته ډېر وضعیت خراب و، کور یې تلاشي کړی ده او دی بیولی ده. نو بیا موږ سهار وختي په بس کې راسپاره شو، رالو دې کور ته. او ډېر یوه بله خبره چې کېږي په دې باره کې، که څه هم دا بیا سیاست ته درومي، خو خیر نو سیاست له سره تړلی د ده له شخصیت سره. مثلا وایي چې د انقلاب کومانده حفیظ الله امین ورکړه، معنا دا چې د نور محمد ترکی بیخي خبر نه و چې انقلاب به کوو که څنګه؟ کومانده ولې ده نه ورکوله؟ داسې د ګوند د انقلاب نه کوي. انقلاب تاسو پوهېږئ چې یو ډېر ژور بدلون دی چې په هغه کې ټولنیز او عیني او ذهني شرایط مساعدېږي. دغه شرایط په ډېرو حالاتو کې په ډېرو برخو کې مساعد شوي ول، خو رژیم ډېر زیات بې احتیاطیانې کولې، ډېر زیات بې مسؤلیته کارونه کول. یو له هغه څخه دا و چې دغه ډېر ستر ګوند و، د دې ګوند ټول مامورین او مشران یې بندیان کړل، او حفیظ الله امین طبعا چې د ګوند یو له مشرانو څخه و او مجبوره و چې هغه اقدام وکړي. دوی ویلو چې که پر موږ چا حمله وکړي نو موږ به خپل ځان دفاع کوو. هغه دفاع نتیجه هم دا و چې رژیم سقوط شو او انقلاب بریالی شو. بله خبره چې د نور محمد ترکی په باره کې کېږي، هغه د لیکوالۍ برخې ته هم راځم لږ څه، ځکه دی خو لیکوال هم و، د ډېر کتابونه د ده نه پاتې دي که نه. یوه خبره چې بله کېږي د ده په باره کې، هغه دا دی چې وایي چې ډېر نرم او ملایم سړی و او د دې نه حتی ځینو سیاستوالو بیا ناوړه ګټه پورته کړله، او تر دې حده پورې په ده تورونه دي چې دی ډېر ساده و. مثلا زموږ د کلي اصطلاح ده، وایي حفیظ الله امین ګپ ورکړه او بالاخره د نوک او ری اصطلاح هلته ډېره کارېدله که نه، چې ویلي و خپل حفیظ الله امین ویلي و چې زه او نور محمد ترکی نوک او ری او دا نه سره بېلېږي. وروسته بیا کیسه دښمنۍ ته ولاړه. ولې؟ تاسو باید موږ تاسو خو تجربه حاصله کړه، موږ درسونه وویل، پوهنتونونه مو ویل، موږ خو پوهېږو قدرت خو ډېر یو مغلق میکانیزم لري. اول ترکی صاحب چې روغتیا سي ډېر نرم انسان و او د ده لپاره د ټولنې هغه انعکاس ډېر روښانه و. د ټولنه یې پېژندل، بزګران یې پېژندل، کلي یې پېژندل، او تشدد د ده په دغه کې اصلا نه و. یعنې دا د تشدد څخه ډېر لرې انسان و. خو داسې کېږي چې قدرت ته چې راواوښتل، دا صحنه بدله شوه. د قدرت په وخت کې ډېر نوي څېرې را پیدا شولې، ډېر زیات مسابقې را پیدا شولې مخته شوې، حتی د ګوند مشرانو په منځ کې. طبعا تر یو اندازې پورې د ټولو دا شی سم مدیریت ونه کړل شوی. برسېره پر دې د دوی په مقابل کې داسې کارونه را پیل شول چې دوی د دغه انتظار نه درلود. ډېرې غټې دسیسې، ډېر بد تر اوسه پورې دا بدې خبرې دوام لري. خو د ده نه ګیله دا ده چې دی مشر و، مثلا په کور کې د مشر نه دا توقع کېږي چې دی کور سنبال کړي.
د مشرتابه په نتیجه کې باید داسې شیان نه وای شوي. مثلا زرغون را پیدا شو، بیا وروسته یې وواژه، وروسته بیا حفیظ الله امین ورسره وران شو، وروسته بیا د دوی په منځ کې اختلافات راغلل. د ځینو خلکو دلیل دا دی چې د په رهبرۍ کې هغسې وړتیا نه وه چې باید وای. وینې رهبري یوازې په دې کې نه ده چې ته رژیم رهبري کوي، رهبري په دې کې ده چې ته یو ډېر غټ پروسس ته راهنمایي کوي. زما په نظر د دیموکراتیک خلق تر ټولو غټ انقلاب دا و چې دغه ګوند 15,000 کسان دې ټولنې ته وړاندې کړل، بې له دې چې قدرت دوی په لاس کې ولري. نو دا خو ښه رهبري ده. که دا بده رهبري وای موږ تاسې اوس 15 نفره نه سو راټولولی. نه مطلب مې دا دی په د خپلو منځو کې چې نفاق پیدا شو، په دښمنۍ خپلو پیدا شو، منځو کې ده باید دغه عدالت نظام خبره منیج کړې وای. بالکل یو خو د مدیریت موضوع، بل داسې وخت چې انقلاب وسه ډېر زیات د بهرني لاسونه هم په دې کول، بې تجربګي د ځوانانو ما ډېره بې تجربګي هم کوله. نو چې یو مشر وي چې دی د دوی د نورو نه تقریبا 10 کاله مشر و او دا نور ټول کشران نو خو یو ته به وایي بل ته به وایي، بالاخره اشتباهات کېږي. اشتباهات خو سوي ځینې دي. خلک وایي چې اشتباهات نه، چې بیخي جنایتونه وشول، خلک ووژل شول، په ژوندي ښخ شول. دا زه دې سره په دې مخالف یم چې دا خبرې ډېر زیات تبلیغاتي اشتهاراتي بڼه لري. د دې یوازینی ارقام چې موږ د وژنو لرو د دغه 20 کلو د جمهوریت ارقام لرو، ځکه وزارت و د عدلیه وه مثلا دغه و موږ ارقام لرو. دغه وخت هم موږ ارقام درلودل. ارقام داسې موجود نه دي. و په جنګونو کې وژل سوي دي، و یو تعداد خلک کېدای شي چې بندیان سوي وژل سوي، اما په دغه رقم چې تبلیغات سوي دي دې نو خو یو سره باید پلټنې وسي. په دې مورد باید په دې مورد پلټنې وسي. په دې مورد باید سم د افغانستان تحقیقات یوه وسي. لانجه دا ده متاسفانه په دا بېلابېلو رژیمونو کې دا خبره همداسې ګونګه پاتې شي، پلټنې نه کېږي. دا اوس هم په جنګي جرمونو کې چې رهبران دغه نه وروسته ښکېل دي، دا زه داسې فکر کوم چې د انقلاب په لومړیو 2-3 کلونو کې تر ټولو زیات د ګوند غړي ووژل شول، ځکه تقریبا له 50 کال نه بیا تر 60 کاله پورې تقریبا 3 کودتاوې وشوې د رژیم په منځ کې. او هر کودتا چې کېدله دغه یا به ناکامه شوه، نو د هغې طرفداران به ټول بندیان شول، بعضې کېدای شي په جنګ کې یا کېدای شي خو دا هم د دوی کېدای شي په ډاګه کې د دوی نیمګړتیا یا د دوی ضعف چې کودتاوې کېدلې، ځکه یو ګوند ولې په ګوند کې کودتا کېږي. بالکل. اما خبرې په دې ځای کې ده چې تاسې دا اوس هم چې رژیم بعد له هغه خو ګورې د خلقیانو نه وروسته څو لس رژیمونه نور تېر شول، په دې ټولو رژیمونو کې دغه نیمګړتیاوې. یو شی چې په افغانستان کې عمومیت لري هغه نوم یې نشو کول پر خلقیانو یا پر دیموکراتیک خلق باندې موږ واړو. دا عمومیت د افغانانو تر اوسه پورې د ښه نظام مدیریت ترې نه ده زده کړی. نو تاسو داسې یو چاته څه ځواب لرئ؟ مثلا زما یو کلیوال دی، ورته وایم چې پلار دې څه شو؟ وایي پلار خو د نور محمد ترکي په وخت کې ولاړ او نوی مړی او ژوندی تر ننه پورې معلوم نه دی. نو هغه سړی خو رښتیا وایي، پلار یې څه شو؟ حتما خلقیانو ورک کړی دی، وژلی. لا دا ویږي دا خو یو په اصطلاح سره خبره ده که نه، دا خو یو حدس ده چې و کېدای شي دا کار خلقیانو کړی، کېدای شي دا کار خلقیانو نه کړی، دا کار مجاهدینو کړی وي. دغه شاید خو باید محکمه وي، باید قضا وي، باید سم تحقیقات وي، کریمینال تخنیک وي چې دا تحقیق کړي چې داسې کسان دي چې وایي ما پلار مړ شوی دی، بله ورځ چې ګورې پلار یې په دوبۍ کې ناست دی که نه. دا داسې نه ده چې هر څوک له خپلې ګیډې نه یو خبره وکړي او بیا هغه خبره خلک ومني. متاسفانه په افغانستان کې د سواد کچه ټیټه ده، خلک زر په شیانو باندې باور کوي. زه خپله ډېر یو سوله ییز انسان یم، زه خپله داسې یو انسان یم چې په عمر کې د تشدد خلاف پاتې شوی یم. اما دغه ټول باید سم یو تحقیق انویسټیګیشن وسي او باید دغه معلوم شي چې دلیلونه چې شی ول کېدای شي اشخاص جنایت کړی وي، اما د سیستم په حساب باندې زه د دې مخالف یم. هغه سیستم هغه نظام چې و هغه د وژنو د نظام نه و. دوی وایي چې خلقیان ډېر تیز روان او باید نه وای تللي تیز که نه، ټولنې ته یې باید کتلي وای، د ټولنې شرایط په پام کې نیولي وای. خو په خپله نور محمد ترکی ډېر بیا تیز سړی نه و، یعنې ډېر نرم او ډېر داسې نرم طبیعت خاوند و که نه. د کتابونو خبره ما مخکې وکړله، څو کتابه به یې لیکلي وي، څو اثره به لري؟ مخکې د کتابونو په باب خبرې کې د تیزي په باب زه غواړم یو 2 کلمې ووایم. هغه دا ده چې په هر ستر بدلون کې چې راځي نو رژیم 2 لارې لري. یا باید لکه د تیر رژیم غوندې ورو ورو مخته لاړ شي او هېڅ بدلون رانه ولي، یا باید تیز بدلونونه راولي تر هغو چې په ټولنه کې ژور بدلونونه راسي.
دوی ته ډیرو نورو هم ویل چې تاسو باید ژر بدلونونه راولئ، بزګرانو ته مځکې ورکړئ، د ښځو د حقوق په مورد کار وکړئ، نور اصلاحات په اداره کې راولئ. که دا کار ونه کوي نو د تاسو او د تیر رژیم د سردار داود د ځای نه څه فرق شو؟ دوی دغه دومره لار خوښه کړه چې باید زر بدلونونه راولي. دغه بدلونونه تیار نه و بدلونونو ته که نه؟ ټولنې هیڅ وخت تیار نه دي بدلونونو ته. دا اوس هم چې افغانستان ګوري ټولنه نه ده تیاره. ټولنې باید مخکښ ولري چې تیار کړي بدلون ته. انقلابي بدلونونه خو راځي ټولنه 100-200 کاله مخته بیایي. زه مثالونه درکړم. مثلا د ځمکو د ویشلو فرمانو، زه ځمکه لرم، ته راځې زما ځمکه رانه بېلوې، خو دا خو زه په عمر کې هم نشم در بخلی. 8 نمبر فرمان که نه؟ 9 نمبر فرمان مثلا د نجونو د ودولو مسله وه چې په 300 افغانۍ دي شي. زموږ په ټولنه کې دا هم یوه لویه لانجه ده، او حتی تر دې حده پورې چې خلک وایي چې په واده کې خلکو دیګونه بار کړي وو، دې لپاره چې مصرف مه کوئ دیګونه یې چپه کړل. دا خو ټولنه نه غواړي داسې کار. اوس ګورې دغه کار هم د اوس هم کېږي. طالبان هم وایي چې تاسې مصرف اجازه نه لري چې مثلا د 500,000 یا 1,00,000 نه اضافه وکړي. دا امر دوی هم کړی ده که نه. بدلون چې تاسې راولئ بعضې وخت بدلون ورو ورو راځي، اما وخت چې بدلون اوږد سي او ورو سي بیا مجبور دی چې بعضې فورس یا قوت منځته راشي چې هغه بدلون تیز کړي. هغه انقلابي بدلون دی چې دا بدلون تیزوي. مثلا د ښځو د حقوقو په مورد دا کار باید 40 کاله مخکې سوی وای. د ولور پر ضد په بدیو کې د ښځو ورکول، د سود اخیستل، دا خو ټول هم اسلامي دي او د اسلام د شریعت او د اسلام مخالف دي. هغه میتود که نه د دې عملي کول هغه بېلابېلې لارې دي. میتود داسې دی چې انقلابي لاره کېدای شي نتیجه ورنکړي، لکه چې امکان لري، خو په ځینو ځایونو کې په ډېرو ځایونو کې نتیجه ورکوي. په منګولیا کې ښه نتیجه ورکړه، په منځنۍ اسیا کې نتیجه ورکړه، په کوریا کې نتیجه ورکړه. د خلکو فکرونه او عادتونه بېل وي. بالکل امکان لري، اما په افغانستان کې تر ډېرو اندازو نتیجه ځکه ورکړه تنه صاحب چې په افغانستان کې د دغه انقلاب په نتیجه کې خلکو ته یو شوک ورکړ شو. خلک د پیړۍ له خوب نه راویښ کړل شول. خلک نه پوهېدل چې دولت څه ده، دفتر څه شی ده. خلک نه پوهېدل چې اداره څه شی ده. خلک په اداره باندې وپوهول شول. خلکو ته اقلیتونو ته د دولت دروازې خلاصې شوې. تاسې که داسې فکر وکړئ دغه څه نظام چې اوس موږ لرو، د دغه تعلیمي نظام، اداري نظام، د دغه دیموکراتیک خلق او د دغه انقلاب فوت پرنټ ور باندې پروت ده. دا خو تاثیر ده. اوس ته چې د یو طالب سره خبره کوي، طالب وایي چې خلکیانو داسې کارونه کړي دي چې موږ اوس د ولس نه ډارېږو چې که هغسې ګام واخلو موږ ته هم خطر دی. نو ځکه خلک مثال ورکوي، د خلکیانو مثال ورکوي چې دوی د ټولنې عادتونه په پام کې ونه نیول، دوی د خلکو سره مثلا هغسې چلند ونه کړ چې باید کړی وای. نتیجه یې دا شوله چې خلک پسې راپاڅېدل او دوی سره جنګ شروع کړو. طالبان خو دوی او د خلکیانو په منځ کې ډېر زیات فرق دی. دوی ډېر یو وروسته پاتې او د پیشرفت او د مدرنیټي ضد خلک دي، او خلکیان برخلاف د مدرنیټي پلویان. یعنې دا دوه متضاده ډله ده. اما خبرې په دې کې دا چې ځینې بدلونونه ته نسې کولی چې حوصله ورته وکړي. بعضې بدلونونه باید تیز اجرا شي. په دې کې بعضې خلک کېدای شي متضرر هم شي. مثلا همدغه د ښځو د ولور مسله، ولې باید یو نجلۍ په 1,00,000 2,00,000 ولور ورکړل شي؟ یا نجلۍ مال ده چې چوکۍ ده که میز ده که نه؟ دا خو ډېر د مدني حقوقو خلاف. په شریعت کې هم د دوی 10 درهمه ده که څومره د مهر ده که نه؟ که د په شرعي لحاظ هم راواخلې که په مدني لحاظ یې راواخلې، په دې هر لحاظ باندې خلک سم کار نه کوي. اوس ته څه ورته وایي؟ خو خبره دا ده چې دغه د ټولنې عادتونه کړهوړه دغه ته باید ډېر ژور پام وشي چې خلکیانو ورته پام ونه کړه. ډېرو شیانو ځینو شیانو ته روغتیا هم چې پام ونه کړه. دوی غوښتل چې ژر بدلونونه راشي. دوی کوشش کاوه چې له بهر نه مرسته ورته وشي. له بهر نه برخلاف د مرستې پر ځای باندې ورته ضررونه ورسېدل. له بلې خوا څخه دوی غوښتل چې آرزو یې درلوده، مینه هیله یې درلوده چې په افغانستان کې زر بدلون راشي او هېواد زر پیشرفت او پرمختګ وکړي. خو بعضې ځایونو کې هغه دوی ته منفي تمام شول. د مځکو مثلا د مځکې اصلاحات د هرې وروسته پاتې ټولنې لپاره اولین درجه وظیفه ده چې باید اجرا کړي. مځکه باید د هغه چا چې کارو باندې کوي. په افغانستان کې یوازې 12% مځکه د هواره مځکه، 12%. په ټول افغانستان کې 1.5 میلیون هکتار مځکه د کار مځکه ده. دا مځکه ډېره لږه مځکه ده. خو نو تاسو داسې ولې نه کول؟ مثلا ستاسو حکومت که نه چې دا مځکې دولتي ځمکې آبادې کړې وای د حکومت په زور،
وسایل ورته پیدا کړي وای همدغه ځمکو باندې کار کړی وای یا همدغه ځمکې خوارانو ته ورکړي وای تاسو خو زما ځمکه واخیستله بل چاته مو ورکړه دا زما کله له زړه نه وځي. اوس خبره دلته ده چې مځکې ډېرو خلکو خپلې مځکې ورکړې. مجید زابلي صاحب 4000 جریبې مځکه دولت وړیا همداسې ورکړې. ډېر نور خانان وو چې ځمکې یې درلودې دا ورکړې. بعضې ځایونو کې مځکې د خلکو نه واقعا اخیستې دي. اما که تاسې دغه وګورئ چې په ټول مملکت کې 1.5 میلیون هکتاره ځمکه د کر لرو موږ 12% ځمکې د افغانستان هوارې دي چې په هغه کې تقریبا 11.5% ټول للمي دي هیڅ اوبه نه لري. اوس یو رژیم یو نظام چې دغه ټول جی ډي پي 500 میلیون یا 1 میلیارډ ډالر ده له کومې کې دا امکانات خلکیانو د امریکایانو څخه 15 میلیون ډالر پور غوښتنې ورکولې 15 میلیون ډالر. تاسو ولې چې امریکایانو په دې 100 کلو کې څومره پیسې مل که دغه حساب کتاب سره وکړو قلم کاغذ راوباسو نو بیا که هوښیار کسان وي نو بیا خلکیانو ته به برات ورکړي چې ښه داسې ولا تاسې هم کوشش کړی وو. خو که هسې تبلیغاتي او اشتهاراتي د هوایي ډزې وي بیا خو افغانستان کې ډېر خبرې لږ جدي شولې راځه دلته به یو پیاله چای واچوو بیا به له خیره دوام ورکړو ځکه چې بله خبره مې هېره نه شي هغه ډېره جالبه وه چې د ترکي صاحب د کتابونو او د هغه په باره کې تا غوښتل درکه څه راته ووایې. نور محمد ترکی د فکر کوم شاعر خو نه و خو لیکوال و ډېر ستر لیکوال او خصوصا د ناولونه لیکلي دي لنډې کیسې لیکلي دي څاړه د بانګ مسافري ځینې کتابونه وایي ده نه دي لیکلي بل چا ورته لیکلي دي په دې باره کې څه وایي د ده په نوم بیا تمام شوي دي. مثلا د حافظ الامین په باره کې دا شی وایي که نه انقلابي لار په نوم یو کتاب وایي ده نه و لیکلی ټول دوی لیکلي دي. زما هم ډېرې لیکنې دي خلک به وایي چې ما نه دي لیکلي د ما سره شټل نه وي خو کتابونه ټول ده لیکلي دي او ښکلي کتابونه لیکلي دي. د افغانستان د پښتو ژبې په نثر کې د اخوند درویزې نه وروسته نور محمد ترکی تېر شوی ده او نور بل چا دومره زیات تولید نه ده کړی. د ده باندې کتابونه هم یو طرفه و ټول د کارګرې طبقې او د زیارستونکو بالکل نورې کیسې یې یې کړې وې همدغه کارګر او زیارستونکی. نو په افغانستان کې 100% زیارستونکي موږ لرو 99% 100% بیکاره لرو. بیکاره خان ملک اخوند ملا دا 1% هم نه ده 0.5% هم نه ده. نو د دې 99% خلکو دپاره لیکنې کړي دي. دا خو ښه کار ده. یو څوک خو وي چې باید کارګر یاد کړي بزګر یاد کړي. د بزګرانو په مورد چا فکر کاوه دوی فکر کاوه. مثلا زه اوس درته وایم چې د څړک د سپین کتاب که تاسو راواخلئ د سپین کتاب ما ویلی ده مې بیا مې ویلی ده دا د افغاني ټولنې داسې یو ښکلی انځور ده چې هیڅ وخت دا نه زړېږي. دا لکه کلاسیک ده کلاسیک او ډېر خلک د ده په کتابونو باندې سیاست ته لاره د سپین منځپانګه چې د څه شي په اړه ده د کتاب د سپین منځپانګه په دې باندې ده چې په کلي کې یو ځوان هلک ده د 1500-1400 کلو ده دا د دې پلار دوی ښځې لري او د دې ځمکه دوی ځمکه هم لري پلار یې مړ کېږي. پلار یې چې مړ سي نو یوه مور یې ده میره یې ده میره یې ځوانه ده مور یې سپین سارې ده. نو د کلي خان د کلي ملا او د منطقې اخوند درې کسه لاسونه سره یو کړي چې څرنګه د دوی د ځمکه لاندې کړي خپل ځان ته څرنګه دا سپین سارې ښځه د پلار کارولي دي څرنګه دا ځوانه ښځه یو کس یې ځان ته وکړي. دا د دوی د دې ټول ډیبیټ د دې ټول کتاب دغه جوس په همدې کې ده او چې دا دوی لارې جوړوي او یو بل ته سره ورځي د ماښام د لمانځه څخه وروسته په خبرو کې وایي ته په خبرو کې یو د شریعت خاشه وایي ماته کړه وایي موږ به دا ګیم جوړ کړو بیا ملا ته وایي چې ته به په دې کې د شریعت خاشه ور ماته کړې چې خلک پوه شي دا شرعي خبره ده. نو په همدې حساب باندې د هلک دوی هلک هم کېنوي وایي ته به دا ټول تاییدوې. هغه خو نابالغه هلک ده 15 کلن هلک ده. ډېر جالب سناریو لري او دا د فعلي افغانستان او دغه وخت د افغانستان یو ډېر عیني او ریالیستیک تصویر ده. غاصبین شته په ملا کې هم شته په ملک کې هم شته په اخوند کې هم شته په کلیو کې بس دا کارونه کېږي د خلکو مځکې لاندې کېږي د خلکو کونډې په بدیو کې ورکول کېږي. موږ ډېر بد عادات لرو. دغه شیان یو د بدو عادتونو نه د نور محمد ترکی تر مشرۍ لاندې د ګوند او بیا وروسته د حکومت یو منفي چلند دا و چې وایي د هغه سره جوړه نه وه ډېر د مذهبي مشرانو سره د ملایانو سره د دې خلکو سره. دا منئ؟ بالکل یې نه منم. د نور محمد ترکی اولین استاد د ده تره و
د دې تره مولوي عبدالله نومیږي. مولوي عبدالله ډېر یو لوی مولوي و، په تخار کې ژوند کوي. اکثرا یې فارسي هم ویله ځکه د مولوي هملته ژوند کړی و. مولوي عبدالله د ده نږدې رهنما و، مشاور و. د ده بل نږدې مشاور، د ده نږدې همکار په دیني مسلو کې منلی صاحب و، زین الله منلی، چې هغه سترې محکمې کې و. هغه د شرایطو ښوونځی خلاص کړی و. هغه همیشه د سره به و، د سره بې مذهبي دیني مشورې ورکولې. دا تبلیغ، زه فکر کوم چې دا تبلیغات د ترکي صاحب ډېر زیات د ملا او د دغه په حتی د ترکي صاحب په وخت کې ګوره دا خبرې به تاسې نه اورېدې. اولین وار چې خلکیانو قدرت ونیو، د سترو جوماتونو ملایانو ته تنخواه وضع کړه، تنخواه یې ورته حواله کړه. وایي ده به ویل، وایي ملا هم زیار ایستونکی ده، لکه بزګر لکه کارګر غوندې ملا هم زیار باسي، خلکو ته لمونځونه ورکوي، د خلکو دعوې خلاصوي، د خلکو ودونه کوي. خلکو همدې ملایانو پسې بیا وروسته دا خلقي ملایان دي. خو وینې اوس خو تاسې خلک به وایي چې دا، اما ده ویلي چې ملا نه باید د خلکو په ټوکانو باندې ژوند تېر کړي، نه باید د خلکو په پاتسون کې ډوډۍ باندې ژوند تېر کړي. ملا باید تنخواه ولري. دا خو ډېر منطقي دغه و. وروسته حکومتونو دغه لار بیا غوره کړه. اوس اکثر ملایان معاش لري د دولت نه، یا د وزارت د حج او اوقاف یا د دغه وزارت څخه تنخواهې لري. دغه تنخواهې په اووه کال کې د دې په خاطر چې د ملایانو د زحمت او کار څخه ستاینه وشي او دوی د پاتسون کې ډوډۍ څخه راوباسي، تنخواه د نور محمد ترکي ورته حواله کړه. اوس دا دې ته خلک ولې باید بد ووایي؟ د نورو کتابونو یادونه تاسو وکړله، د سپین کتاب کوم راوپېژانده که نه؟ هغه فکر کوم د مسافر، د بنګ مسافري د یو مسافر کیسه. بنګ و، د بنګ خو یو کس و، یو ځوان دی په کلي کې. دا ډېره جدي قصه لري. دی نه یوازې چې ځي، په کلیو کې خلک تر اوسه پورې هم له کلیو څخه ځي. مخکې به بمبئی ته تلل، کلکتې ته به تلل، بیا وروسته عربو ته تلل. بعضې خلک حتی پښین او کوټې ته تلل، له غزني و له کندهاره دې ځایو. بیا په کلیو کې د خلک ژړل، خویندو به یې ژړل چې دا خدای بېرته راسي نسي را، آیا د پلار به یې ژړل چې آیا دا به بېرته ژوندی راسي که به نسي را. دا خلک به په غریبي پسې تلل. نو د بنګ مسافري کیسه د دغسې یو ځوان ده چې دا بالاخره ځي د برتانوي هند ته، او وروسته دی زده کړې کوي. وروسته دی په انقلابي مبارزې باندې بلد کېږي. دی نه یوازې داسې خپل کار او مزدوري کوي، بلکې سیاسي مبارزه شروع کوي، پیلوي یې، او په یو سیاسي سازمان کې داخليږي. زه داسې فکر کوم چې دا کیسه تر یو اندازې پورې خپله د نور محمد ترکي یو اندازه کیسه ده، تر یو اندازې پورې دغه کلیوالو کیسه ده چې ده ورسره ژوند کاوه، چې پاسني، دوی ته پاسني ویل، غزني به راتلل کندهار ته، پاسني په نامه یادېدل. او د خپل هم د سرنوشت هم تقریبا همدې کیسې ته ورته ده. ډېر کیسې ته ځکه دم په بمبئی کې وخت تېر کړی و. بالکل. او د رښتیا سفرونه فکر کوم امریکا کې هم درس ویلی و که نه؟ که هلته کوم کار یې کاوه؟ ده په امریکا کې شاژدافیر و، اما په بمبئی کې د درسونه ویلي دي. ده خو ډېر لوړې زده کړې هم ده نه دي کړې، نه؟ هغه وخت کې لوړې زده کړې نه وې. زه تاسو ته وایم چې د برتانوي هند په وخت کې لوړې زده کړې تنها د پاچاهانو، تنها د اشرافیانو او اریستوکراسي په برخه، نورو خلکو نه لوړې زده کړې، مقصد پوهنتونونه، دکتوراګانې نه وې کړې. غلام محمد غبار هم نه وې کړې. ژبې زده وې؟ څو ژبې؟ انګلیسي زده وه؟ انګریزي زده وه، پښتو یې زده وه، اردو یې زده وه، فارسي، ډېره ښکلې فارسي یې زده وه. خو دا تورونه په ده باندې دي چې د فارسي نه وه زده، او ځینې خلک حتی وایي چې د فارسي سره تعصب لاره. نه داسې نه ده. دی پوهېده په دې باندې چې پښتو تر ډېره اندازه پورې تر فشار لاندې ده. د یو قوم چې تقریبا نیمایي نفوس د افغانستان تشکیلوي، د دوی په ژبه نه مکتب شته نه ښوونځی شته. ده دا ډېر جدي درک کاوه. ده به ویل چې خو زما د مورنۍ ژبه پښتو ده، زه دا حق لرم. اما ده هېڅ وخت دیموکراتیک خلق د لومړي ځل لپاره د افغانستان په تاریخ کې د مختلفو قومونو حضور ایجاد کړ. دا نو دا ټول پښتنې تر د خلکو شکایتونه دا دي چې د دویمه رسمي ژبه که نه، د افغانستان خو دوه رسمي ژبې دي، پښتو او دري، فارسي او دري، دري او پښتو، یا فارسي او پښتو. نو د ده ویناوې ټولې په پښتو دي. خلک ځکه وایي چې دا یا یې نه غوښتل
نو که زده یې ولې په پښتو په نه خو فارسي وینا نه کوله؟ د رباني ټولې ویناوې په فارسي وې، د ببرک کارمل ټولې ویناوې په فارسي هغه وې، خو زده نه د وه سردار پښتو ځکه. داود ټولې ویناوې په فارسي وې، د ټولو پښتو زده وه، د ټولو پښتو زده وه. اما دومره پکې ښه نه ول چې دوی خپل ځان ښه نه احساسوو. د ظاهر خان ټولې ویناوې په فارسي وې. دا په دې معنا نه ده چې زه درته وایم دا پوښتنه په دې ځواب کېږي چې دیموکراتیک خلق د لومړي ځل دپاره د دولت دروازې تاجک، پښتون، ازبک، هزاره، ترکمن ټولو ته خلاصې کړې. یعنې معنا دا چې تعصب موجود نه و. دا د دوی د ښېګڼو څخه ده. په دې کې نو څوک نسي کولی چې خواښې ماتې کړي. دا امکان نه. ښه، وروسته راځو د ده د واکمنۍ دوام خو تقریبا کال ته ونه رسېده، یو کال هم دی هغه نه و. نه ډېر و، تقریبا په 1450 کې دی واک ته ورسېده. 14 میاشتې و. 14 میاشتې. ښه، بیا وروسته حفیظ الله امین راغی او دا کیسه هم راته وکړه. دا هم ترخه کیسه ده، خو سیاست ته بیا ورځون څنګه کوي. نه مې پرېږدې نه مې پرېږدې. د حفیظ الله امین د دفاع څوک نشته، خو دا وراستي خبر راته وکړه. څنګه داسې پېښ شول چې هغه وفادار شاګرد راځي او هغه کیسه چې عامه ده له هغې نه زه نه پوهېږم چې څومره به رښتیا وي، وایي بالښت یې پې کېښود او دی نه دا کیسې زه اوس نه کوم، خو زه یو شی درته وایم چې د اعظم رئیس جمهور اوسې او ته د ما معاون اوسې او یو قدم هغه چوکۍ ته نږدې اوسې، یاره چې تا به دا کار نه کوي. ما ویل چې دا وایي چې داسې سختې پوښتنې چې رانه کوې تا هم چاره کوم. نو دوی خو ډېر سره نږدې وو که نه؟ بلکل د قدرت تکنالوژي خو داسې ده، د قدرت منټالیټي او تکنالوژي ډېره عجیبه ده. قدرت په وخت کې انسانانو هورمونونو تبدیلیږي، د هغوی ادرینالین بدلیږي، د هغوی حالت بدلیږي. دا اوس چې تاسو قدرت درکړمه او دلته په سلاو کسان تاسو په دروازه کې ولاړ وي، د تاسو دغه ټول اخلاقیات باندې تاثیر راځي. ستاسو په مغزو کې د تاسو د مغزو بیولوژیکي او کیمیاوي حالت بدلیږي. همدا خبره د نور محمد ترکی باره کې هم کولی شي څوک. بلکل. او دا خبره هم په هغه وخت کې وایي کې چې شخصیت لري. یو شی داسې بعضې کسان چې د ډېر کم کسان دي چې د ډېرې تجربې په نتیجه کې دوی دغه بدلون کابو کولی شي. په هغو کې یو کس زه فکر کوم نور محمد ترکی دی. یا مثلا ډېر لږ کسان په مثلا ګاندي دغه خصوصیات درلودل. مثلا ډېر په نورو هیوادونو کې هم داسې کسان و چې دا خصوصیات، اما ډېر ستر سپهسالاران او ولسمشران دي چې دغه خواص یې نه درلودل. خپل د مغزو کیمیاوي او بیولوژیکي بدلونونه یې ونه سوه کړی مدیریت. نو فکر نه کوئ چې دلته هم د ده دغه مثلا هغه ذکاوت ورته ووایو یا هغه په اصطلاح وړاندوینه ده ونه شوی کړی او حفیظ الله امین وار پرې د مخه که او دی له منځه ویل. تاسې باید په یاد وساتئ چې په انقلاب کې د انقلابونو یوه وظیفه وي چې ستر ټولنیز بدلون راولي. اکثرو انقلابونو کې دغه ځکه انقلاب چې وسي دغه مدیران چې دي دا مدیران دولت کولو ته آماده نه وي. ټولنیز او اقتصادي شرایط داسې راسي چې دوی مجبوره کړي چې راسه په چوکۍ کښېنه. متوجه یاست؟ دغه انقلاب وظیفه دا ده چې عمیق بدلون راولي. د انقلاب وظیفه دا نه ده چې بیا وروسته مدیریت کې ډېر ښه مدیریت وکړي. مدیریت یو پروسه ده چې ورو ورو راځيږي، بیا ورو ورو دا غټېږي بالاخره د دغه شیانو مخه نیول کېږي. تاسو نو داسې یو چا څخه چې هم ستر بدلون راوستی ده، بیا هم د هغه نه د داسې شیانو توقع وکړئ چې نه باید کودتاوې کړې وه، نه به یو بل پکې وژلي وای. دا مشکله ده چې دا سړی وکړي. یعنې کیدای شي یو دلیل دا و چې ده به داسې قوي ټیم نه لاره. دا ټیم یې سره مثلا د هغه په باره کې ویل کېږي که نه، زرغون په باره کې چې زرغون یې ناحقه بېګناه وواژه. البته ده خو نه، خو زه فکر کوم د امین باندې توانه ډاکټر زرغون په مورد ډېر زیات خبرونه زیات دي. ډاکټر زرغون رول دومره چې باید ستر وای هغه نه دی. یو عادي د ګوند کادر و، ښه بااستعداده و. هغه بیچاره په دې حوادثو کې تلف شو. هغه د ترکي صاحب نه 10 ورځې وروسته په شهادت ورسېد. مثلا دغه و د طاهر بدخشي و، دا نور و. خو چون داسې حواله مثال په توګه د طاهر بدخشي وژنه، یعنې داسې په بدخشان کې داسې حالات دوی راوستل چې دولت مجبور شو چې دا یې ونیسي او بالاخره بندي یې کړي. دوی سقوط ورکړو ولسوالیو ته، ولسوالان یې ووژل، مالونه یې چور کړل او خط راغی د ټول بدخشي کړی. او بدخشي دا کار نه و کړی. دولت دومره ظرفیت نه درلود چې دا معلوم کړي چې دا بدخشي دا کار
کړی دی نه کړی. ځینې تورونه چې په نور محمد تره کې لګېږي دی وایي ډېر داسې جدي نه وو په اصطلاح، لکه قماندان چې ویلی چې ته دلته کښېنه ته دا وکړه ته دا وکړه. مثلا یو مثال ورکوي، یو فلم چېرته جوړ شوی و په اصطلاح مستند فلم، او هلته دی ناست دی او دته یې کیک راوړی دی، دی هېڅ خبر نه دی چې څه کیسه ده. هغه وایي د ده کلیزه وه. نو معنا دا چې څنګه دومره ناخبره و چې د ده کلیزه ده او دی نه پوهېږي او دا کیک د څه دپاره دی. وګورئ دا خو د تبلیغات چې کېږي، یو سړی نسي کولی سي دیکتاتور اوسي، یو څوک چې د مشر رهبر پایس ټول لکه د پلار پایس دته احترام لري، هغه بیا نسي کولی په قدرت مې نیولی راځي ټول څوک په څپېړو ووایو. طبعا سي ما خپله شخصا دی لیدلی ده، ما خپله دی شخصا لیدلی ده چې خپلو مادونونو ته په شمول د حفیظ الله امین یې ورته خوشکې کړي دي په ټلیفون کې. ما خپله زه ولاړم، ما دا ورته ویلي دي چې تاسې غلط کوئ، تاسې اشتباه کوئ، دغه کار مه کوئ، خلکو ته لاره ورکړئ، خلکو ته امکانات ورکړئ، تاسې نسئ کوئ که د خلکو هر شی مدیریت کړي. دا ده ویلي دي، ما خپله ما اورېدلي. خو د ده خو ویلي دي، ولې په عمل کې بیا د ځینې خلکو نیوکه دا ده چې اوس هم په طالبانو هم دا نیوکه کوي خلک که نه چې یوازې خپل ملایانې دي یا خپل پښتانه دي په اصطلاح خلک وایي. نه، د نور محمد تره کې باره کې هم دا خبره کېږي چې یوازې خلقی باید په قدرت کې او بس. خو دا خو هم همداسې نه، هغه ځای کې بل فکر و. بل فکر په دې باندې و چې دوی غوښتل چې یو ملي دیموکراتیکه جبهه جوړه کړي، خو دوی په اول کې غوښتل د خپل تیڅپارک سوي ګوندونه راټول کړي، خپل ملګري راټول کړي. دې کې دوی د ظاهر افق سره، د طاهر بدخشي سره، د څو مترقي او ملي ګوندونو سره، حتی د افغان ملت سره دوی مجلسونه وکړل. د دوی پلان دا و چې وخت چې دا خلک په نظام کې راسي، بیا به وروسته حتی د اسلامي ګوندونو سره دوی خبرې وکړي. ما اورېدلي یم دې دوی خبره ما کړې ده پر دې باندې. مشکل په دې کې و چې دوی چې قدرت ونیو، دغه قدرت بالکل د نورو هېوادونو لپاره د زغملو وړ نه و. په دغه لومړي میاشتو کې داسې دسیسې ورباندې پیل سوې چې دوی یې لاره ورکه کړله. په دې یو ځای کې په اسمارو کې، په ننګرهار کې، په کابل کې، په هرات کې بغاوتونه وشول، د دوی ډېر غټ قمندانان او کدرونه ووژل شول. او طبعا دا تاثیر کوي پر یو رژیم باندې چې نوی هم راغلی، غټ بدلون یې راوستی ده، غواړی چې ټولنیز بدلون راولي او ارمان هم لري، یو ایډیا هم لري، اما داسې حالت در باندې راغی او ته ظرفیتونه امکانات هم نه لرې، پیسې هم نه درلودلې. تاسې که دغه په انتروپولوژیک لحاظ باندې دا سړی مطالعه کړي، بیا سړی یو ځواب ته راوځي. اما داسې د خلکو خبرې چې دوی داسې وکړه، دا نرم و، دا بد و، دې کولو تا وکړه، په دې حساب سره موږ دغه ته نه راوځو. د دوی دغه ظرفیت دومره و چې په افغانستان کې ډېر ستر بدلون راوست. افغانستان د نظام دروازه خلکو ته راوسته، خو یې نه ساتلی شو. بدلون راغی او بدلون دوام وکړ، داسې نه ده چې دوی ونه سوی ساتلی، بدلون دوام وکړ. وروسته اخري خبره چې غواړم د نور محمد تره کې باره کې راته وکړې، د مرګ ډېر رازونه له خلکو سره همداسې پاتې شول او خلک په خبر نه شول. هغه څه چې په کتابونو کې موږ لوستي دي یا ویل شوي دي، هغه دا دی چې وایي دی په ار کې و، له حفیظ الله امین سره لانجه راغله، بیا حفیظ الله امین باندې د ډزې کولې چې هغه د داود تړون ووژل شو. حفیظ الله امین پوه شو چې وژني مې، بیا یې بالاخره لاره جوړه کړه او د چا په واسطه یې بالښت په کېښوده او مړ شو او قبر یې هم معلوم نه دی. په دې اړه لږ وضاحت پکار دی. او تاسو په دې دغه کې له ما نه داسې پوښتنې کوئ، دا یو کتاب ده چې ما لیکلی ده، اوس یې نه نشروم. اما تاسو یو اوتلو تراژیدي ویلې ده د شکسپیر، ویلیم شکسپیر یو تراژیدي نوم یې ده د اوتلو تراژیدي. یو وخت کې به یو لیکوال پیدا سي چې دغه صحنه به د اوتلو د تراژیدي په حیث ولیکي، د دې نه به ډېره غټه تیاتري صحنه او ډرامه جوړه. نو دا راته که نه چې دا خبره داسې ولکه چې ما درته وکړم؟ نه داسې نه. نو قبر یې معلوم دی؟ ما نن هم په همدې مورد باندې خبرې کولې. قبر یې معلوم ده او نه ده معلوم. زما په نظر باندې دا قبر چې دا یو ځای ده، بعد له څو کلو څخه قبر باید له منځه ولاړ شي. قبر خاطرې پاتې کېږي، فزیکي څلي چې دي دا له منځه. نه، په هغه وخت کې معلوم و چې دی هغه وخت کې و. موږ کورنۍ هدیره لرو، په هغه کورنۍ هدیره کې د دوی په استناد باندې هلته ښخ شوی ده. په کابل کې ده. خو تاسې هماغه د قول ابجکان چې ورته عمل ده، زموږ کورنۍ هدیره ده، زما پلار هلته ښخ ده، زما مور هلته ښخ ده، زموږ نور خپلوان دي، ورور مې ده. نو دا داسې ده چې د قبر موضوع په دې مهمه نه ده چې د ترکي صاحب دغه نوم د ده سیاسي او فرهنګي موجودیت
دومره ځلانده او روښانه ده چې اوس هر چېرته چې خبرې کوي په هر محفل کې چې کښېني یو وارې د ده نوم یادېږي. دا کفایت کوي. نو که قبر وای که نه وای، ډېر خلک دي چې ډېر غټ څلي په دې کابل په تپو کې لري، په افغانستان په لطفې مرنجان رانیولې بیا تر نورو تپو پورې ډېر غټ غټ خبرونه او ګنبدې لري، خو د هغوی نوم ورک شو که نه. اما د ده نوم نه ده ورک، نه یوازې نوم یې ورک نه ده، بلکې د ده باندې مثلا 100 مونوګرافونه لیکل شوي دي د پر اثارو باندې. د تاریخ کې پر اثارو باندې 25 پی ایچ ډي دکتوراګانې دفاع شوي دي، په روسیه کې، په افغانستان کې، په چین کې، په فرانسې کې. د ده پر هر کتاب باندې پی ایچ ډي دکتورا د پېښور پوهنتون کې، بلوچستان کې، په پنجاب کې، په هند کې، په دې هېوادونو کې که دا یو عادي سړی وای، یو بد سړی وای، پر ده باندې څوک دکتوراوې دفاع کوي. اخري خبره وبخه، قسم ما ویل چې اخري وخت او اخري خبره چې زما په فکر کې راګرځي هغه دا ده چې یو اصطلاح ده، یو متل ده، وایي په ویاله کې چې اوبه راغلي وي بیا راځي. قسم د خلکو زړه ته دا خبره نه لویږي، ځکه وایي چې تاسو داسې تېروتنې کړي دي چې بیا مو خلک نه غواړي. خو څه فکر کوي داسې امکان شته چې دا خلکیان چې خواره واره دي که نه، یو د امین په نوم، یو د زرغون په نوم، یو اصلاح طلب دی، یو نه پوهېږم سختدریځه دی، دغه ټول چې څو شپږ اووه ډلې دي، داسې ورځ به راشي چې دا به ټول راټول شي او داسې فکر کوئ چې بیا به بس په تخت کېنئ که نه؟ زه څه فکر کوم؟ زه فکر کوم چې تر ننه چې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د قدرت څخه له لاسه ورکولو څخه دا د 15 کاله کېږي، حتی 40 کاله کېږي، تر اوسه پورې داسې ټولنیز او تشکیلاتي سیاسي شعور بل چا نه دی ایجاد کړي. یوازینی تشکیلات او ګوند چې دغه سیاسي شعور ایجاد کړی دي همدا دیموکراتیک خلق دي. ولې څوک پرې خبر نه دي؟ هغه انقلاب هم چې وکړ او بیا وروسته ناکام شو، بیا پسې نوم او نشان همدا نن چې څه سیاسي تفکر په افغانستان کې شته، دا د دیموکراتیک خلق هم پرچم او د نور ډلې د دوی په لاس کې ده. سیاسي تفکر، کتابونه، تاریخي رسالې، علمي رسالې، فرهنګي رسالې، شعر، ادب بل چا نه تولید کړی. د تنظیمونو، مجاهدینو، د طالب چې دا ټول سره یو ځای کې د خلقیانو او دیموکراتیک خلق په نسبت 15% دوی دي، 15 د دوی دي. زه په یو شي باندې معتقد یم چې که بل سیاسي تشکل را ایجادېږي نو دا به د همدغه خلکو په وجود کې یا د دوی د اولادونو په وجود کې را ایجادېږي، او دا 100% کې زه مطمئنه یم چې دا کېدونکی ده. صرف دا چې ته وایې په تخت به کښېني، زه فکر نه کوم چې دوی به ډېر زر عجله وکړي چې تخت باندې کښېني. زه فکر کوم دا وارې به دوی ډېر فکر په دې باندې وکړي چې سیاسي شعور او سیاسي حالات د وطن بدل کړي، تر څو وطن او خلک بې له وسلې، بې له جګړې څخه په صراط المستقیم باندې او له تېروتنو به زده کړه وکړي که په همغه لاره. بالکل تېروتنې خو همیشه کېږي. ډېره مننه، کور ودان خوښ اوسې، ژوندی دی. مننه. ښه بس نو په